السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نن موږ دا غزه نه واپس سٹارټ کوو تیر لیکچر چې کوم موږ په کوم ځای کې سٹاپ کړو نو موږ د میټرو لیسټینګ خبره کوله او هغه کې د شپینګ چینل چې کوم دا غي خبره موږ کوله چې کله موږ ایسن را کاپی کو او موږ بل لیست کریټ کوو نو هغه کې به موږ ته دا وی چې تاسو به اف بی ای کو یا به اف بی ام کو بیا ما تاسو ویلو چې موږ به په کم ماډل کې کم اپشن سلیکټ کوو او موږ چې میټرو لیسټینګ کوو نو میټرو لیسټینګ موږ په کم بزنس ماډل کې کوو په امازون کې نو ما تاسو ویلو چې کله میټرو لیسټینګ موږ کوو د هولسیل کم هولسیل بزنس ماډل چې کوم ډراپ شپینګ بزنس ماډل دی نو موږ د دې لپاره کریټ کوو خو تاسو به یاد ساتئ چې کوم موږ ډراپ شپینګ کوو نو هغه لپاره موږ اف بی ام سلیکټ کوو مطلب دا دی چې په پیمنټ بای مرچنټ به موږ سلیکټ کوو موږ په هغه کې اف بی ای سلیکټ کولای نو شو بیا به اف بی ای چې موږ سلیکټ کوو بیا به هغه هولسیل کې راځي ځکه چې موږ به بیا پروډکټ امازون ته لیږو په ډراپ شپینګ کې موږ پروډکټ هغه ټایم کې اخلو چې کله په موږ ته اډر راشي موږ په ویب سایټ کې کتلې او هغه موږ هغه ټایم کې اخلو کله چې بیا موږ ډراپ شپینګ کنسپټ ایکسپلین کوو بیا تاسو دا کلیر شي خو تاسو صرف دا یاد ساتئ چې میټرو لیسټینګ موږ کریټ کوو بیا په هغه کې شپینګ چینل بدلو خو تاسو نن زه په دې په حکم چې کله موږ شپینګ چینل د هغه لپاره سلیکټ کوو نو په شپینګ چینل کې زموږ سره دوه نور آپشنز دي مطلب دا دی چې کله موږ په پیمنټ بای مرچنټ سلیکټ کوو یو خو اف بی ای خبره هغه ختم شوه چې کله موږ امازون اف بی ای سلیکټ کوو نو موږ به امازون ته سامان لیږو نو هغه لیست به بیا زموږ ایکټیو کېږي چې څومره سامان موږ امازون ته ولېږو هغه وشمارو چیک یې کوو نو هغې نه پس به موږ ته ووایي چې ستاسو دومره پروډکټ ستاسو په دې لیست کې زموږ سره پراته دي نو هغه حساب سره چې بیا څومره خرڅېږي د هغې نه به کمیږي اوس د شپینګ چینل کې چې کوم دی موږ کله اف بی ام سلیکټ کوو اوس که موږ چېرته په داسې یو کنټري کې یو چې هلته امازون ویر هاوس وي نو زموږ سره به هلته د ایزي شپ اپشن وي او یو زموږ سره سیلف شپینګ دی تاسو به یاد ساتئ چې اف بی ام کې په دوه اپشنز دي په اف بی ام کې دننه چې کله موږ په خپله باندې پروډکټ د ځان سره ږدو او هغه موږ خرڅو یو موږ په امازون ویر هاوس کې ګو هغه اف بی ای شو یو اف بی ام دی چې کله پروډکټ زموږ سره راسي نو په هغه کې دوه اپشنز دي مزید یو سیلف شپ دی یو ایزي شپ دی د سیلف شپ مطلب دا دی چې کله موږ ته په امازون کې په پروډکټ باندې اډر راشي او پروډکټ زموږ سره پراته وي هغه موږ په خپله باندې شپ کوو او یو ایزي شپ دی چې موږ ته کله اډر راشي سامان زموږ سره په خپل کور دفتر کې پروت وي د امازون په ویر هاوس کې نه پروت زموږ سره په خپله باندې پروډکټ پراته وي نو په هغه پسې د امازون ګاډی راځي او هغه زموږ نه پیک کوي نو په سیلف شپ او ایزي شپ کې څه فرق دی سیلف شپ به موږ په خپله کوو او ایزي شپ چې کوم دی په هغه پسې د امازون ګاډی راځي په خپله موږ د ټایم ورکړی چې دې چیز پسې دا ټایم راشه چې څه ټایم تاسو فارغ وئ تاسو سره سامان پروت وي تاسو ته اډر راغلی دی مطلب د شپې درته راغلی د ورځې درته څه ټایم راغلی تاسو کم ټایم فارغ وئ تاسو به سیل سنټر کولاو کوئ هغه خپل اډر به شپ کوي مخکې هغه تاسو ته بیا زه وکړم تاسو چې شپ کوئ نو هغه دپاره تاسو ټایم ورکړی نو امازون ګاډی به تاسو پسې راشي هغه پروډکټ وله تاسو ورکړئ هغه کسټمر ته ورسوي نو ایزي شپ کې تاسو ته ډېره اساني د خرچې نه بچ کېږئ بلکې که هغه کې څه ریټرن څه مسله راشي هغه امازون په خپله واپس راوړي نو ایزي شپ باندې چې تاسو پوه شئ چې ایزي شپ څه ته وایي او سیلف شپ څه ته وایي په اف بی ام کې دوه اپشنز دي یو سیلف شپ دی یو ایزي شپ دی صحیح ده اف بی او موږ ایکسپلین کوو چې امازون ویر هاوس ته به موږ سامان لیږو که موږ چېرته د ځان سره ږدو په خپله باندې شپ کوو نو هغې بیا دوه اپشنز دي یو سیلف شپ دی یو ایزي شپ دی خو اوس تاسو یاد ساتئ چې کله موږ اف بی ام د داسې یو ملک نه کوو چې هلته د امازون ویر هاوس موجود وي لکه موږ د یو اس ای نه کوو د یو کې نه کوو د دوبۍ نه کوو د سعودي نه کوو چې هلته امازون ویر هاوس موجود وي موجود په امازون په خپله هلته فنکشنلي نو هلته موږ سره ایزي شپ راځي اوس دا مطلب نه دی چې په کوم ملک کې امازون وي او هلته به ټول هر ځای کې بیا ایزي شپ کېږي تاسو په کوم ځای کې هم داسې د ایزي شپ دپاره داسې ایریاز چې هغه د امازون ویر هاوس سره نږدې هلته د امازون ګاډی راتلی شي په اسانۍ سره ډېر جدا ني نو تاسو سره هغه ځای بیا شو کېږي زه تاسو ته دا په سیل سنټرل کې مخیم او دا تاسو ته بیا زه ویم چې موږ د ایزي شپ دپاره څنګه سیټینګ کوو خو تاسو په ایزي شپ او په سیلف شپ پوه شئ سیلف شپ دا دی چې موږ ته اډر راشي موږ هغه په خپله شپ کوو کسټمر ته به خپله رسو چې موږ له هر څه سورس استعمالو هر شپینګ ایجنټ په هغې دپاره موږ استعمالو کومه کوریر کمپنۍ استعمالو چې زموږ کسټمر زموږ پروډکټ چې کوم دی هغه کسټمر ته ورسوي او ایزي شپ چې کوم دی هغه داسې شپینګ دی چې په هغه کې زموږ سره سامان پروت وي امازون پسې را په خپله باندې راشي او سامان ویسي او که په هغه کې څه مسلې او کوم اډر کړي هغه واپس ریټرن کوي نو زه به ایزي شپ او سیلف شپ چې کوم کنسپټ تاسو پوره ایکسپلین کوم خو زما چې کوم مطلب دی تاسو ته زه دا صرف په سیل سنټرل کې ښیم چې دا به څنګه وي زموږ سره اوس دا یو پروډکټ دی دا ایسن دی دا ما راکاپي کړو زه دلته سیل سنټرل ته رالم او په سیل سنټرل کې چې کوم دی زه دا پروډکټ ایډ کوم دلته هم تاسو ایډ کولی شئ او دلته هم دا پروډکټ ایډ کوئ میټرو لیسټینګ خبره کوم زه دا ایسن ما راواستو دلته ما کاپي کوم او دا زه سرچ کوم ما سره به دا پروډکټ راشي او زه دا په نیو کنډیشن کې خرڅول غواړم نو تاسو دلته ګورئ دلته چې کوم شپینګ چینل دی پای کې موږ یا اف بی ای سلیکټ کوو یا به اف بی ام سلیکټ کوو دلته د دې خبره کوم په پیمنټ چینل چې کوم دی دا بره چې زه کلیک کوم
نو دا به اف بی ام او دا لاندې چې کلیک کوم دا به اف بی ای. نو اف بی ای دپاره تاسو ته ما په تېر ویډیو کې ویلو نو هغه به بیا تاسو کور دا چې زه کلیک کوم ما سره دلته یو خانه سیوا کېږي چې پای کې زه تعداد لیکلی شم چې زه دا کلیک کوم دا واپس ورکېږي ځکه چې د دپاره به زه اول دا لیست کریټ کړم امیزون ته به ولېږم نو امیزون ته به پخپله تعداد دلته شو کړي چې ستا دومره تعداد موږ ته راغلی. اوس چې تاسو دلته وګورئ تاسو سره دلته ایزي شیپ او داسې په دې کې څه نه راځي ځکه چې دا اکاونټ چې کوم دی دا ما د پاکستان په ډیټیل جوړ کړی پاکستان کې خو امیزون نشته نو زه چې زه سیلینګ کولی شم دلته پکې نه دم سیلینګ شوی دی په دې اکاونټ کې سیلینګ خو زه کولی شم خو ما ته پت مسله نشته دی پراډکټ خو زه خرڅولی شم خو ایزي شیپ او سیلف شیپ خبره ته کوم. ایزي شیپ به تاسو په هغه کنټري کوئ چې هلته د امیزون ویرهاوس وي. اوس زه تاسو ته دا هغه اکاونټ دی چې ما د پاکستان په ډیټیل جوړ کړی اوس زه تاسو ته یو بل اکاونټ ښیم چې هغه د یو ای اکاونټ دی لکه دوبۍ اکاونټ دی نو په دوبۍ کې تاسو ته پته د امیزون شته نو چې هلته زه په فلمنټ چینل سلیکټ کوم د هغې څه به ایزي شیپ او سیلف شیپ لیکلی بیا زه تاسو ته په اکاونټ کې د هغې سیټنګ هم ښیم. زه دلته دې مارکیټ ته رالم دا یو ای مارکیټ د مارکیټ پلیس زه تاسو ته ښیم دلته وګورئ دا د یونایټډ عرب امارات لیک دی دا یو اکاونټ دی صحیح دی د یو ای اکاونټ دی تاسو ګورئ. زه د دې دپاره یو پراډکټ اخلم دا پراډکټ دی زه د دې د ایسن را کاپي کوم دا چې ما کاپي کوم نو تاسو ته پته ده موږ به پراډکټ څنګه ایډ کوو دلته به راشو ایډ ا پراډکټ خو دا مارکیټ چې کوم دی دلته تاسو وګورئ دا پراډکټ ما د دوبۍ مارکیټ دلته کولاو کړی ښه د دې نه را کاپي کړو دا ایسن. اوس دلته ګورئ تاسو چې زه دا دلته واچوم دا ما ته و چې ته به د دې برانډ نه اپروول راښیي نو خیر موږ به بل پراډکټ چیک کوو تاسو ته ما ویلي ډبل کلیک وکړئ نو ایسن ته بیا سلیکټ کړي زه به ایډ ا پراډکټ ته واپس راشم دا ایسن به دلته سرچ کړم نیو کنډیشن او سیل دس پراډکټ. اوس ګورئ دلته به ما سره راشي چې ایزي شیپ کې ته که سیلف شیپ کې دلته وګورئ دلته هغه اپشن کې تاسو به هلته په تسلۍ سره وګورئ هغې نه سکرین شاټ ځان سره وګورئ دلته لیکلی دی چې سیلف شیپ او ایزي شیپ ځکه چې دا دلته د امیزون ویرهاوس هم شته دلته امیزون موږ اف بی ام کوو نو موږ سامان د ځان سره کېدو امیزون غاړه په خپله راځي په هغه پسې د امیزون کوم کسان چې هلته پاتې کېږي هغه به داسې د امیزون دا غاړې په دې کې سامان هغه به تاسو پسې راځي او هغه ستاسو نه کسټمر ته سامان وړي نو دا ډېر اسان اپشن دی بس امیزون پسې راشي په خپله ویسي او که څه مسله وي بیا واپس تاسو په ایډرس باندې راوړي. صرف زما دا مطلب و چې تاسو په ایزي شیپ او سیلف شیپ باندې پوه شئ چې کله تاسو د داسې یو ځای نه کوئ چې هلته امیزون ویرهاوس وي خو دا نه ده تاسو په خپل ایریا په هغه کې چیک کوئ چې دا زما چې کومه ایریا ده زه به دوبۍ کې په دې ځای کې ناست یم چې زما ایزي شیپ اپشن ما سره موجود دی په دې ایریا کې که نه دوبۍ کې ټول ځایونه تقریبا په ایزي شیپ کې راځي دا خو سره او تاسو په سیلف شیپ هم پوه شوئ. سیلف شیپ خو تاسو د پاکستان هر ځای نه کولی شئ خو د ایزي شیپ خبره تاسو ته ما کوله. اوس به دا زه څنګه چې کوم دا اکاونټ زه تاسو ته په دې کې واپس ښیم دا د پاکستان په ډیټیل دی دا اکاونټ نو زه چې دلته سیټنګ ته راشم په سیټنګ کې زه شیپنګ سیټنګ ته راشم نو دلته ما سره ایزي شیپ اپشن نه په دې کې د ایزي شیپنګ خبره نشته دی دلته ایزي شیپنګ نشته. اوس زه دا د یو ای اکاونټ چې کوم دی دې سیټنګ ته راځم چې زه د سیټنګ ته راشم شیپنګ سیټنګ ته راشم دلته لیکلی ایزي شیپ او سیلف شیپ د دې ټول سیټنګ دلته کېږي د ایزي شیپ او سیلف شیپ او تاسو ته د دې ټول هر څه لیکلی وي که چېرته تاسو اکاونټ جوړ کړئ سعودي دوبۍ دې ملکونو کې چې هلته امیزون موجود وي د هغو ویرهاوس موجود وي او دا ایزي شیپ او سیلف شیپ رانلو دا دلته ایزي شیپ تاسو سره اپشن رانلو نو دا بیا تاسو پکې ایډ کولی شئ زه به ته دا ووایم او بل تاسو د دې ایریا د دې لوکیشن د امیزون څومره چارجز دي په کوم پراډکټ باندې څومره چارجز دي دا ټول هر څه به سره زه شیر کړم خو دلته موږ میټو لیسټنګ ایکسپلین کوو چې تاسو ته پکې نن دوه چیزونه نور کلیر شو چې سیلف شیپ او ایزي شیپ څه ته وایي او دا موږ څنګه سلیکټ کوو دا دواړه بدل دي خو تاسو به په دې کې صرف دا یاد ساتئ چې ایزي شیپ چې کوم دی هغه څه ته وایي سیلف شیپ څه ته وایي دا زه په دې باندې ځان کلیر کړئ. مطلب دا شو چې سیلف شیپنګ هغه ته وایي چې ما ته زه اف بی ام کله کوم آرډر زه په خپله مخکې رسوم د ایزي شیپ مطلب دا شو چې کله زه آرډر ما ته په اف بی ام کې آرډر راشي او هغه زه په خپله باندې مخکې رسوم او ایزي شیپنګ مطلب دا شو چې زه کله ما ته آرډر راشي او هغه پسې د امیزون چې کوم ګاډی هغه پسې راځي د امیزون والا پسې په خپله راځي او هغه پراډکټ زما نه وړي او کسټمر ته رسوي هغه تاسو هغې دپاره ټایم ورکولی شئ مطلب دا دی چې تاسو ډیوټۍ ته تللي چېرته تللي څه ټایم تاسو پارېږئ نو تاسو به هغه آرډر مخکې پروسس کوئ د امیزون چې کوم ګاډی دی هغه پسې راشي په خپله به ستاسو نه ویسي هلته نو هغه موږ ته ښه پرېوځي د هغو سروسز هم ارزان دي خرچه پرې کمه راځي خو دا په کم ایریاز کې تاسو په خپله ایریا څنګه چیک کوئ چې تاسو په کوم ځای کې موجود تاسو ایزي اپشن شته که نه شته د ایزي شیپنګ اپشن شته که نه شته او دغه شان د هغې چارجز چې کوم دي دا ضروري دي چې موږ ته پته لګي څو خرچه پرې راځي خو دا ده چې اف بی ام کې چې کوم دا ګټه ډېره پاتې کېږي موږ ته بنسبت د اف بی ای ځکه چې باقي د امیزون ډېر چارجز موجود دي خو باقي صرف دا یو مسله ده چې موږ ته په اف بی ام کې اډرز لږ کم راځي او په اف بی ای کې راځي اپشن اډرز لږ سیوا راځي تاسو په دې پوه شوئ. بل د یو ای مارکیټ دپاره چې کوم دی دا یو ای مارکیټ دی
نو دلته صحیح د ټولز کار نه کوي خو دا مارکیټ داسې دی چې په دې کې پروډکټ په اسانۍ سره تاسو معلومولی شي په دې باندې بیا موږ ویډیوز جوړ کړو دا اسان ټاپک دی خو نن تاسو صرف د میټو لیسټینګ کې نوی کنسپټ چې کوم دی هغه تاسو یاد کړو تاسو دلته وکړو بیا به زه تاسو ته داسې وکړم چې دا لیسټ به زه تاسو ته به زه یو لیسټ ولګوم میټو لیسټینګ به زه کریټ کړم په هغې باندې به اډر راشي بیا به هغه اډر زه مخکې شپ کړم تاسو ته به پته ولګي چې دا موږ څنګه کوو لیسټ څنګه کریټ کوو او ما تاسو ته ویلي چې میټو لیسټینګ دې ته وایي چې موږ د یو تیار لیسټ سره ځان ټچ کړو نو په هغې کې به لس کسان زه به ورسره میټو وکړم هغه به یو لیسټ شي نو تاسو ته دلته دا پته ولګي چې کوم پروډکټ زموږ نه اپروول غواړي هغه څنګه ښکاري بیا به موږ دا ایکسپلین کوو نو مخکې ویډیوز کې خو تاسو ته صرف دومره آیډیاز وشي لږ ډېره آیډیا تاسو ته راله د ایزي شپ هم درسره راله سیلف شپ دا ایزي شپ او سیلف شپ د ای بي ایم دوه قسمونه دي صحیح ده ای بي ایم چې کوم دی یا به ایزي شپ کوو موږ یا به سیلف شپ کوو اډر به یا په خپله رسو کسټمر ته یا به امازون رسوي هغې ته ایزي شپینګ وایي چې امازون یې رسوي صحیح ده خو ایزي شپ چې کوم دی دا موږ د هغه کنټري نه کولی شو د هغه ملک نه کولی شو چې په کوم کې امازون موجود وي بیا په هغه ملک کې د هر لوکیشن نه موږ نشو کولی په بعض ملکونو کې خو د هر لوکیشن نه کېږي او بعض ملکونو کې د هر لوکیشن نه کېږي هلته د امازون هغه ایریاز ډېر جدا وي نو هلته امازون هغه رینج کې نه راځي نو هغه تاسو نه دلته دا غواړي بیا اډرس هم درنه غواړي هر څه درنه غواړي هغه تاسو ویریفای کوي تاسو دلته په سیل سنټرل کې ورکوي تاسو ته وایي چې ستاسو دا لوکیشن چې کوم دی دا زموږ په ایزي شپ ایریا کې راځي یا نه امازون تاسو ته په خپله باندې وایي هغه به موږ د ایزي شپ سیټینګ ووایو د سیلف شپ او د ایزي شپ چې څومره کانسپټ دی څومره سیټینګ دی په سیل سنټرل کې دا به زه تاسو ته وکړم چې موږ کله د سیل سنټرل ویډیو سټارټ کړل د دې ډیشبورډ چې موږ سټارټ کړو په دې کې څومره آپشنز دي کوم چې څه کار کوي نو هغه باندې به زه تاسو بیا پوهه کړم هغه اسانه ده دغه دومره ګران خبره نه ده دا د میټو لیسټ خبر روانه ده بیا به موږ د دې نه پس چې کوم نوی لیسټ کریټ کوو د هغې دپاره کوم رولز دي پکچر رول دي بیا د هغې ډسکرپشن دی ټایټل دی هر څه چې کوم دي هغه به موږ څنګه کریټ کوو او بیا چې کوم شپمنټ پلان دی هغه به موږ وایو چې شپمنټ پلان تاسو ته ما ویلو چې څه ته وایي چې کله امازون ته زموږ سامان راځي نو هغې دپاره موږ شپمنټ پلان کریټ کوو نو تاسو ته به په هغه باندې پوه شئ چې شپمنټ پلان موږ څنګه کریټ کوو په هغې کې څومره کنسپټ دي نو ټول به زه تاسو ته ایکسپلین کوم بیا